اشرف غنی وایي طالبانو افغانستان کې بې ساري استبدادي نظام رامنځته کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنی مشروعیت یو شرط ده. ښاغلي اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بې ساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دې وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي یې دي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.